سورة الممتحنة مدنی سورت تے او بدی کی اندیار لس آیتون بدی سورت کے اللہ سبحانہ وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. سورة الممتحنة موجود دی سورت دا چې د الله د دشمنانو سره به دوستی نه ساتي او سره به دشمنی کوي. د الله د دشمنانو سره دشمنی او د الله د دوستانو سره دوستی یعنی دی کې مسله بیان شوې ده الولاء والبراء. د الله لپاره دوستی د الله لپاره دشمنی دا غټه موضوع دی سورت. په دې سورت کې الله سبحانه وتعالی دا خبرم بیان کړی دی چې کوم کافرانو سره تاسو تعلقات ساتلی شي او په دې سورت کې الله سبحانه وتعالی دا خبرم بیان کړی دی چې یو کافر زنانه چې مسلمان شي او د مسلمانانو خواله راشي هغه به څه کوي. د دې آیتونو شان نزول دا کم چې موږ وسوایو هغه د دې چې د آیتونه د حاطب ابن ابي بلتع رضی الله عنه مبارک نازل شي. حاطب رضی الله عنه او صحابیو او د واقعي امام بخاري امام احمد بن حنبل او نور علماء محدثین د واقع راوړي. علي رضی الله عنه د واقع بیانې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده کړې و په مکه باندې د حمله کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده کړې و په مکه باندې د حمله کولو ځکه چې مکی والو واده ماته کړې و. کوم واده چې دغه سره شی و په کوم موقع باندې حدیبیه په موقع باندې پښپګه هجری کې ناغوی دغه واده ماته کړې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې دوی باندې حمله وکړي او الله ته دا سوال کو چې الله زمونږ حال په مکی والو باندې پټ ساتي چې او د پته ونه لري چې موږ ته ورسیږو او د پته نه چې مسلمانان روان دي. نو بدی کې یو زنانه مدینه ته رااله. حاطب رضی الله عنه د مکی والو بنوم باندې یو خط ولیکو او هغه کې دا خبره ولیکله چې رسول صلی الله علیه وسلم په تاسو باندې عمل کول غواړي او بدی کې غرض دا چې د خپلوانو سره خېګړو کې کم چې په مکه کې هغه له تنبیه ورکړي. بل چالت هغه نور کافران دي هغه به د دې خپلوانو خیالوم ساتي نه. داغه مطلب جاسوسي او کفر نه مقصد یو د خېګړې په بدله کې خېګړه کول او په ذهن کې دا خبره و چې اسیم رسول الله صلی الله علیه وسلم غالب دی الله به غالب کوي که زه خبر ورکم او کور نه کوم. ندی دا خط ورکو الله سبحانه وتعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم درې کسان ولګل زبیر ابن العوام او علي بن ابي طالب او مقداد رضی الله عنه
چې دا د یو زنانه ده هغه یو علاقه ته ورول هغه ته روضه خاخ ویل کی دا علاقه کې هغه د زنانه راونی و ویته سره سره مدرسې نشته تهدید ورکو هغه بیا د خطر وېستو خپل بډی نه د خطر وېستو او دا خطر وړ شو رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم وی یا حاطب ما هذا حاطب داسری هغه یا رسول الله تعجل علی تقدیم کوي مو باندې په سره کې تقدیم کوي خولي دا کار کړي وی رسول الله ته خپل خپلوان دی او مقصد زما د غوسره خېګړه کولو وما فعلت ذلك كفرا دا من الكفر بدغنه کړي چې یعنی زه کفر کوم ولا ارتدادا عن دین او نه مرتد شیم خپل دین ولا رضا بالكفر بعد الاسلام او نه به کفر باندې راځي ورسره اسلام نه هغه دا خبرو کړ رسول الله غلی شو به دې مرګرځو انه صدقکم اسره ګور رښتیا خبره کوي په دې کې عمر بن خطاب رضی الله عنه یا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق یا رسول الله مبرج المنافق نه سټ وامه دا منافق رسول الله متوي نه غلی شي انه قد شهد بدر انت د بدر کې موږ شریک شو او بدر ولله الله سبحانه وتعالى بخدي نبی هغه غلی شو دا آیتونه په هغه موقع باندې الله سبحانه وتعالى نازل کړي په دې قصه کې ډېری فائدې دي تفصیل لزنزم خاصه اشاره غټه فائدہ پکې ده د کافرانو سره په هر مرګرتیا باندې انسان نه کافر کیږي د خبره ځان سره یاد ساتي ته حالات ته ګور په ظاهري حالات باندې چې فتوا ورکوي دنیا خلک کافران کی اوس دي چې حاطب رضی الله عنه دي حالات ته ګور ظاهري حالات باندې خو دې کفر مرګرتیا کوي دي څه کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ته ورسه خو دې به کافر نشو عمر نبی زری منافق لسره رسول الله منافق نه مسلمان دي دغه شان یو سړی باندې زور زبردستی وشو زور زبردستی وشو او هغه کمزورې اسیغه ځان بچ کولو لپاره دغه سره په خیروم کوي خاندي را خاندي مغوته الا ان تتقوا منهم تقا دا خبره الله په قران کې کړي یو سړی ځان بچ کوي کمزورې نته بدی ته ګوري ظاهري حالات چې پرانه مرتد کافر دی ولې چې د کافرانو سره مرګره نه ته بدی ته ګوري تفصیل و معلوم کې چې دا شری باندې د کفر فتوا موږ لګولې شو کې نشو لګولې نو رسول سم پوره د واقع تحقیق وکړو چې تحقیق وکړو دا غینه باندې خبره بیان کړ چې نه ته خو بدر کې شریک شه او مسلمان سره الله سبحانه وتعالى په هغه موقع باندې د آیتونه نازل کړو کوم چې سورۃ په اوله کې دی په کوم باندې سورۃ شروع کی يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من سي دشمن زمان أو دشمن ستاسو دوستان من سي دشمن زمان أو دشمن ستاسو دا خبره ده ساتي چې کم د الله دشمن د غزمن دشمن دي چې د الله سره څوک دشمنی کوي او الله چې چا سره دښمنی کوي نو دا ستې چې دغه سړی زمونږ هم دښمن دی او موږ سره هم دښمنی کوو کله سړی زمونږ پلاری او کله زمونږ قام او نسب والی او کله زمونږ جبی او زمونږ ملک والی مسأله الولاء والبراء دې باندې تفصیلی درسونه کړی هغه ووري او دا مقام د ډیر تفصیل نه رسول الله اوثق عور الايمان د ایمان مضبوطه کړی دا د الله لپاره دوستی الله لپاره دښمنی نظام د مسلمانانو عقیده ده او منهج ده چې کم سره د الله سره دوستی ساتي د زمونږ دوست دی کدا انګريز دی کدا عربی دی کدا پنجابی دی کدا بنگالی دی کدا پښتون دی او کم سره چې الله سره دښمنی ساتي د زمونږ هم دښمن دی او موږ سره هم دښمنی کوو اگر کدا پښتون دی اگر کدا زمونږ کلیوال دی اگر کدا زمونږ خپلوان دي دښمنی به سره ساتو دا صحابه کرامو ته وګوره کله چې هغه هجرت وکړالو مدینه ته نو په مکه کې غالبا د مهاجرین چې د دوی د نسب چې د یو دی قوم یو دی قریش ته ټول رجوع کی نو دا غالبا خپلوان دوی پرې خو دي د سره لپاره پرې خو دي د الله سبحانه وتعالى لپاره پرې خو دي او واقع مته واستبان کړو چې کله د بدر په غزا کې قیدین ونیول شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه راي داوا چې پرې فدیه به تیوالو پرې وي
د عمر بن خطاب رضی الله عنه داوا چې رسول الله هر کس له دغه خپلوان ورکه چې مړی کی ور هر کس له دغه خپلوان ورکه چې مړی کی د اسلام په مخ کې هیڅوک نشي ودرېدل د اسلام په مخ کې د حق په مخ کې قران او حدیث په مخ کې هیڅوک نشي ټینګېدل د مسله څخه یاد ساتي بیا د دوستۍ مسله چې څوک هم د الله سره دوستی ساتي هغه زموږ دوست نه پای کې به دا قصې نه کوو چې د افغاني دی د پاکستاني دی د پنجابي دی د انډین دی د بنگالي دی د عربي دی د انګريز دی نه چې کوم سره د رب العالمین سره دوستی ساتي هغه زموږ دوست قام او نسب او په دې باندې موږ د یو بل سره تعلقات نه ساتو قام او نسب د خو دې لپاره دي تعارف ولو چې یو بل پیژني بس محض دغه لپاره نور اصل خبره سره ان اکرمکم عند الله اتقاکم نو زموږ رابطه سره لپاره الله سبحانه وتعالى لپاره د الله لپاره رابطه او د الله لپاره د رابطه ختمول د دوه د الله لپاره کته د الله سره رابطه ساتي زما به ستاسو سره رابطه چې کله سره الله سره رابطه ختم شو زما به ستاسو سره رابطه ختمي دې ځکه الله دا خبره کوي چې زما دشمن او خپل دشمن د دین دوستان ما جوړوي تلقون الیهم بالموده چې گزارې تاسو هغه ته دوستي دا لفظي ترجمه مطلب دا شو چې گزارې تاسو هغه ته دوستانی خبره لکه څنګه چې حاتب رضی الله عنه په خط کې دا خبرې لګي او دوستانی خبرې لګي الله دې څه ونه کوي نبی الله مونږ ته دا خبره بیانې چې ولې به تاسو له سره دوستی کوئ دغه دوه اسباب یا دوه علتونه بیانې وقد كفروا بما جاءكم من الحق او حال دا چې دوی کفر کړي دي باغ چې راغلي دي تاسو ته د حق نه کافی دښمنی د پر خبره کافی ده کنه ها بل خبره د ضرورت نشته دغه یو خبره کافی ده کنه غوې د دې حق سره دښمنی کې کم چې موږ سره ده او حق سره قران او حدیث نو سره چې قران او حدیث سره دښمنی کوي بس دا خبره کافی ده د سره دښمنی کول لپاره دویمه وجه یخرجون الرسول وإياكم وباسدوا رسول لرا او تاسو لرا خپل کیلو ولا خو نه وېستې کړه د دښمنی لپاره کافی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د کوم ځای نه وېستو مکې نه وېستو د خپل کورونو نه د خپل علاقې نه وېستو د دوه اسباب دلته ذکر کوي چې د دښمنی اسباب دي الله سبحانه وتعالى په قران کې زې په زې دا خبره کړې چې يهود او نصارا او مشرکین سره دوستی نه کوي بعض ایتونه ته اشاره کوي چې تاسو په ذهن کې یا ایه الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ایمان والو يهود او نصارا سره دښمنی نه کوي بل ذکر الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء ایمان والو عامه خبره ایمان والو هر هغه سړی چې تاسو په دین پورې ټوغي کوي او تاسو دین ته په سپک نظر ګوري کاغه د اهل کتابونه کاغه په عام کافرانو مشرکانو کې الله د دوی نه ملګری ځان د پاره نه نیسي وبذلك الله وی لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين مؤمنان به د کافرانو نه ملګری نه جوړي سوا د مؤمنانو نه ملګرتیا به صرف د چا سره کوي مؤمنانو سره وکړي هم بدغه ایت کلمه مخکې الا ان تتقوا منهم تقا ها کزان ته بچ کوي په طریقه دغه څه خبره ده د دې ولا والبراء د مسله او صدوه ما چې دې کې افراط او تفرید کی دی د حد نه وړي یا د حد نه کمی بعض کسان د حد نه وړي الولاء والبراء دا مطلب دی چې یعنی کم ذکر د کافر ملاویږي وجنه کم ذکر د کافر ملاویږي څو سره کوا ختموي الولاء والبراء دا مسله ده چې کافر سره وي ظلم کوا زیاته کوا الولاء والبراء دومره غلوب کیو کی چې یو مسلمان صرف ولیدو چې کافر سره لاس ملاو او دغه پته نشي چې لاس ولې ملاو خو کلاس ملاو کو نو فتوا به دسلېږي د کفر فتوا بلېږي د افراط تفرید ده چې بعض کسان ورېځو بل دا مسله بالکل دین نه ختمه کړي د کافر سره خبي غم دوستي او یاري دې ته سوچ نه کوي چې دا کافر زما د رب سره دښمنی کوي زما د پیغمبر سره دښمنی کوي مسلمانان وجني مسلمانانو سره ظلم او زیاتی کوي دې ته هیڅ سوچ نشتی خو صرف خپل مقاصد ته ګوري چې نه زه په دنیا کې خجون تیر کم نه دا غیره لپاره دې الله د دښمنانو سره دوستی کوي ولیا بالله نه توبه منځ کې وسی نه به د حد ناوړي
نه به د حد نه کم. الولا والبراء دا ډېره غټه مسله ده، په دې باندې ځان پوره پوه کول غواړي. هېڅ سرسري به نه وي. سرسري چې کله یو سړی مسله ووایي ګن دی بیا په دې کې خطا کېږي. او دا صرف د کتابونو کار نه دی چې ته به صرف چې د کتابونه مطالعه کوې او خبره چې دی په هغې روانه ده، نه د سره عالم شته نه د سره استاد شته. ځکه فضیلة الشیخ صالح الفوزان حفظه الله سعودي عرب غټ عالم دی، هغه په یو درس کې دا واقعه بیانوله. او یو کس ځان له صحیح بخاري راوړه کور ته، ډېر دي داسې موږ سره میلاو شوي. شیخ صاحب ما سره دغه پروت دی، دا صحیح بخاري خو ما سره شته، صحیح مسلم شته، نو ستا درسونه کې څه کوو؟ تم قال الله وقال رسول بیانې کړه. قال الله وقال رسول ما سره کور کې پروت دی، ترجمه هم د ښه مزداره. نو هغه په دې صحیح بخاري کې دا حدیث وي چې حبة السوداء چې دا حبة السوداء په دې کې د هر مرض شفا الله سبحانه وتعالی اچولی. دا خوشتي په صحیح بخاري نه دی. په دې ټکي باندې پوهېدو نه دي، استاد یې نشته که نه. هغې کې حیة السوداء کوم چې تور مار دی، په دې کې د هر سي د هر مرض نه شفا ده. بس بیا تللی دی او مار یې ځان له کتلی تور مار، هغې یې لل کړی دی، هغې یې خوړلی، هغې دلاسې مړ شوی. څه دلاسه؟ ځکه چې د مفتي کورس په کوم ځای کې کوو؟ په کور کې دننه کوو. په کور کې دننه د ځان عالم جوړو. د علماو سره چې نه ناست نه دا دله زه ګرنټي در کوم د دې ځای نه مهر پرې تم لګوم، ګوتې پرې تم لګوم چې د قیامت سحر به راشي خو تا نه به عالم جوړ نه شي. یوازې د عالم د طریقه د خبرو دغه اخلاق دا هم ځان له یو درس دی. ګورئ دغه د ناستې پاسې طریقه دا هم ځان له یو درس دی. د الولا والبراء په دې مسله کې به داسې کوي چې علماو ته به رجوع کوي، به هغه علما چې راسخین دي الله سبحانه وتعالی مضبوط علم ورکړی. هر سرګیره ګوره شاګول نه چې بس هر سړي ګیره پرې ښودي راوایي زه مولوي صاحب ته پسې ورځې ما ته د دوستۍ او د دشمنۍ مسلې وښایه. نه نه، په دې کې به مشرانو علماو ته راسخینو علماو ته رجوع کوي. الله سبحانه وتعالی موږ قرآن او حدیث باندې پوه کړي. نو دا دوه اسباب الله ذکر کړو د دشمنۍ. خو ولې د دشمنۍ کوي؟ سبحان الله. ان تؤمنوا بالله ربكم چې تاسو ایمان ولرئ په الله باندې چې رب دې ستاسو. د دې دلته محض دشمنی د مسلمانانو سره. تاسو نن سبا وګورئ کنه د دې مسلمانانو په جسمونو کې او د دې کافرانو په جسمونو کې څه فرق شته؟ انسانان غوندي انسانان موږ هم یو کنه، خواهشات دا غوندي خواهشات زمونږ هم کوم چې انساني حالات هغه په غوندي په موږ هم دي، طبیعت ټول یو شان دي. اخر ولې د مسلمانانو سره دشمنی ده؟ د هندو سره دشمنی نشته. اخر ولې مسلمانانو سره دشمنی ده؟ د يهودي سره دشمنی نشته. اخر ولې مسلمانانو سره دشمنی ده؟ نصاراوي سره دشمنی نشته. هغه دا وجه الله ذکر کړی ان تؤمنو بالله ربکم چې تاسو خپل رب باندې ایمان راوړئ. دغه واقعه مونږ بیان کړو کنه د اصحاب الاخدود چې کندي کنستي او بای کې داخله کچول او سیزلي. الله سوي وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الله وی دا ټول سیج د غوسره کول بدلیت نه غسته مگر د دې چې غوي په زورور بچا باندې ایمان راوړل. ټول دشمنی دي درسه. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. دې درسه دا کافران دي مسلمانانو لا تکلیفونه او ضرر ورک. الله سبحانه وتعالی موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ دغه په دین باندې مضبوط یو. دا مصیبتونه امتحانونه په مسلمانانو باندې راځي. بلغینه بل الله وی إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي کچرت تاسو راوتلی د پاره د جهاد کولو بلار زما کې وابتغاء مرضاتي او د پاره د لټولو د رضا زما. نکه تاسو زما په لار کې د جهاد د پاره راوتلی او زما رضا لټوي نو دوی سره دوستانی نه کوي. دا د خبره مطلب شو. تسرون الیهم بالموده پټلېږي تاسو دوی ته دوستی. یعنی دا پټي دوستانی بوته نه لګي ځکه چې هغه د خط څنګه لګي ښکارې لګي لکه پټي لګي. وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم
او زه خپویږم پاغه څه چې تاسو یې پټوي او پاغه څه چې تاسو یې ښکار کوي. که څوک پټه دوستانه کې د کافرانو سره په ظاهره کې د مسلمانانو سره دی الله ته پته. یو سړی په ظاهره کې د کفر کلمې وي په باطن کې څه دی مسلمان د الله ته پته. لکه مثال د اکراه شو به سړی باندې ټوپک کې هو په تندې له ټوپک کې هو چې ګوره ولې دی وجنې دی د کفر خبر وکړي چې کافر مو او دوی چې کافر ظاهره کې څه خبر وکړه د کفر خبر وکړه باطن کې د زړه مطمئن دی په ایمان باندې الله ته دې خبرې پته. ومن يفعله منكم او چاچو کو دا کار ستاسونا فقد ضل سواء السبيل يقينا گمراه شو دني غلارنا. يثقفوكم يكونوا لكم اعداء کچرته عمومي دوی تاسو لره نو کیږي دوی تاسو دشمنان. د دریم سبب دی دا غوي سره دشمنی الله وی کچرته دوی وس برشو پتا سو باندې کنه نو به د سره سم دشمنی کوي. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء او دای دوی تاسو ته لا سنخبل او جبی خپل په بدای سره کړه دوی وس برشو نو بلا سونو بم تاسو تنګي او په جبو بم تاسو تنګي. دې کې دا خبره واضحه شو کبل پر تاسو یو ځکه ویني چې کفر او کافرانو ظلم زیاته کې په اسلام په خنداګانی او ټوغي کې نو دا خبر الله تعالی مخکې بیان کړی چې کلم دوی وسبر شو لا يرقبوا في مؤمن الا ولا ذمه. الله یې کوسي بر شو کنه نبی د رښتې خیال ساتي نبی د لوز خیال ساتي هیڅ تفکر نه ګوري بیان انساني حقوقي او نور سي خو چې وسی برشي او چې کوم ځکه وس نه بر نبی باغ ځکه ډیر خواږه کی او دا آیت خاص کر هغه کسان ته بیانول غواړي کوم چې د کفر او د کافرانو په صفت باندې مړیږي نه ولیا بالله. یو کس یو مجلس کې لګیو صفت کو یاره دیسی او دغه موت ملک اخر ته سشي متاثر کړي لکه ته چې د کافرانو دور متاثر شي چې مسلمانانو سره ستانه لګي ولیا بالله اخر ته سم متاثر کړي دي. ما ته ویزه دغه ملک ته تلومو مانو بیا نو دغه په ملک دا نظام د ذکر ته پروډ باندې اوړي تکوس دلته یا زموږ ملک کې پروډ چې اوړي نه مثال کې اشاره لګېدلې د اشاره خپل ټیم دی چې کولا شو گاډي وزي چې بند شو به گاډي ولاړی تا وړ راوړ د چې کوم ملک ته تللی الته دا نظام دی چې د اشاره کې لاندې یو بټن ده نو ته چې به روډ اوړي دا بټن و نو شنه اشاره بس شي سره بشي یو ته وړ گاډي به ته ودري هغه تر چې اور بل بټن دا غوه بیا وګاډي روان شي ماته وګور سبحان الله په یو بټن دی ایمان خرڅ کړي یو بټن بس دې ته دومره متاثر کړي او د مسلمانانو چې دومره د کارونه کوي دی باره کې څه خیر نه ظلم شتي خدای یو ظلم دلاسه کچته مسلمان د سره ظلم وکړي دغه دلاسه دغه ټول ایمان او غرسه بسین لوش او د یوې بټنې د لاسه د کافر کفر ورسه چې دغه هیر شو او هغه دشمنی هیر شو کوم چې هغه رب العالمین سره ساتي او د مسلمانانو سره ساتي. الله سبحانه وتعالی زموږ په ژوند کې همیشه د مؤمنانو سره محبت ساتي او د کافرانو سره الله زموږ په ژوند کې همیشه دشمنی او بغض ساتي. وودوا لو تکفرون او خید یرمان چې تاسو کافر شئ دا د غټ مقصد دی. دا ټول زور چې لګیدلې کنه دا سره پر لګیدلې چې دا مسلمانان د خپل دین پریدي ولا یاد بالله. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه هیڅری فائدہ بدرنه کی تاسو ته خپل ولیانی تاسو نه بچی تاسو ورځ د قیامت. لکه حاتب ردان سوي بما ده خط سره پر لګیلې الته رشتہ داران دی او بچی الله دغه فائدہ نه درکې که څوک یې زره بچو لپاره دا کوم او یا زده خپل ولی ساتل لپاره کوم الله چې د خپل واد د بچی د قیامت پر هیڅ فائدہ انسان له نه ورکي. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه باور بار انسان د خپل ورور نه د خزینه د زامنو نه ارچنه متختی او څوک چې هیڅ فائدہ نه ورکي. خو خيار انسان هغه او خيار انسان چې هغه ځان د لپاره د آخرت لپاره سوک.
يفصل بينكم جدائی براولی اللہ بمیستاسو کی والله بما تعملون بصیر او اللہ باغ عملونو جتاسوی کوئی لدن کے دے. اوس د ترغیب د بارا واقع د ابراهیم علیہ السلام راوړي چې ګوره د کافرانو سره دښمنی خلک دي چې لکه ابراهیم علیہ السلام چې کړو. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه يقينا اشتستاسو دپارا تابداری خیست با ابراهیم علیہ السلام و باکسانو کے چراغ سرو تابداری داغو کے بدے مسئلہ کی وګورئ چې هغوی سجل کړو اذ قالوا لقومهم کله چې وی هغوی قوم خپلته انا براء منکم یقینا موږ جدا یو ستاسونه ومما تعبدون من دون الله او دا غینه چې بندگی کوئ تاسو سوا د الله نه کفرنا بكم انکار کوو موږ ستاسو د طريقنا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا او خکار دا بمین زمنگ و بمین ستاسو کی دشمنی او کنا میشا حتى تؤمنوا بالله وحده تردی چی تاسو ایمان راوڑی پالا بانی یوازی دا طریقی ازدکی دا ابراهیم علیہ السلام دا غدا ملگرونا خپل قوم ته خصفا اعلان مستاسو نن بیزاره استاسو ری دین نن بیزاره زمونږ استاد ومنس کې د نن دښمنی ښکارا شو د همیشه پوری ها کچته ایمان راوړو وحده سوچي ایمان هغه ایمان نه چې سره د ایمان شرک او کفر او منافقت نه چې سوچي ایمان کله قبول کو نبی به زمونږ استاد ومنس کې رښتیم بحال شي ملګرتیا به مشوري شي مینه محبت به مراشي. الله اکبر. خاص کراغ کساو ته موږ دا خبره کو کم چې د رسول الله په یو حدیث باندې عمل نشي کوله د پلار د یری او د رور د یری او د قام او د نسب د یری وګوره تیسی په ځان کې غیرت راولي د الله دین لپاره لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام کې ابراهیم علیه السلام یو موحد انسان او داغه د واقعیت موږ سره قران کې زی په زی تیر شوی دی او موږ تفصیل بیان کړي لکه سورۃ الانبیاء کې هغه واقعیت چې هغه بوتان مات کړي او سورۃ طه کې هم دغه واقعیت ته اشاره شوی او په سورۃ طه کې خپل سره چې کوم باسو کړو هغه ته اشاره شوی په سورۃ البقره کې د نمرود سره مناظره کړو توحید په مسله باندې به سورۃ ال عمران ته قرآن کې زی په زی د امام الموحدین ابراهیم علیه السلام تذکرہ شوی دا چې هغه خپل پلارون پرې خو دی چې پلار پرې خو دونه بیا د پلار نه علاوه بل څوک دی چې هغه کفر کوي دا سره به دوستی ساتي. إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك مگر وینا د ابراهيم عليه السلام خپل بلار ته چې خامخا زما بخانه غواړم استاد لپاره الله وی چې ابراهيم عليه السلام تابعداري وکوي خو به دې خبره کې وینا کوي الا قول ابراهيم لأبيه هغه خپل بلار ته خبره کړو چې زما استاد لپاره بخانه غواړم نه الله چې بدی کې وتا صدقه تابعداري نه کوي د مشرکین لپاره بخانه غوښته د ناروا دي. نبی څنګه ابراهيم عليه السلام دا خبره کړې دا امام الموحدین دی داغي جواب الله سبحانه وتعالى په سورۃ توبه کې ورکړي دی ولسمې سپاره پاول کې چې ابراهيم عليه السلام چې دا خبره کړې دا خو هغه بدی کړو چې د داوود پاول کې هغه د خپل سره لوس کړ او کله چې هغه ته پته ولګیدا چې د پلار سره مشرک ته والله نه بخي نه ابراهيم عليه السلام بیا غره بیزاره اعلان کو چې زما ستاسو دینم سبب دین کې هم څه کار نشته نه پتا کې څه کار شي تاسو نه بیزاره دا خبره ابراهيم عليه السلام د داوود په اوله کې کړو به چې ته پته ولګی چې دا مشرک ته نبی ته غلا سويستو خپل خبرې نه رجوع کړ نه په دې خبره کې د ابراهيم عليه السلام تابعداري نه کیږي چې هغه خپل پلار لپاره دا خبره کړو وما أملك لك من الله من شيء او اختیار ندرم زتالرا دلنا دسشي خپل پلار ته خسپاو په دې کې رد دی بریلیانو په صوفیو او قبر پرستو چاوي یو امتی ته پراتی او د مالدار کې دغه برای کې دیږي ګور ابراهيم عليه السلام
واتخذ الله ابراهیم خلیلا. ابراهیم علیہ السلام د الله خالص دوست ته ګوره ملګری هغه وي خپل پلار ته ګوره زه تعالی سني شم کولی د الله د عذاب په مقابله کې د الله په مخ کې زه تعالی هیڅ فایده نشم درکولی زما په لاس کې هیڅ هم نشته. ابراهیم علیہ السلام نه علاوه به څوک چې هغه په لاس کې به صحیح ابراهیم علیہ السلام نه علاوه به څوک چې هغه به نفع او د نقصان مالکی. اوس الله سبحانه وتعالی د ابراهیم علیہ السلام او دغه د ملګرو د وینا را نقل کوي چې هغوی سوي په منځ کې به دغه خبر رااله. اوس بیا د هغوی خبرې ته واپسې وشو. ربنا عليك توكلنا اے ربا زمنګ منګتا اے ربا زمنګ منګ پتا باندې ځان سپارلې دې و الیک نبنا وخاستاتا من بدر ګرځو و الیک المصير وخاستاتا واپس کې د دې حساب کتاب د پاره الیک انبنا منګتا ته درګرځو هیڅ مطلب ته درګرځو بندګۍ سره و الیک المصير ته واپس دې د قیامت پرسته ته واپس. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا اے رب زمنگا مگر زوا منگ امتحان د پاره دا کسانو چې کافران دي. واغفر لنا ربنا او بخانو کا منگتا رب زمنگا انك انت العزيز الحكيم یقینا تزور ورو حکمت علی. دا فائدہ دي زنه وروته چې کلم ته د کافر سره په مقابله کې نو دعاګانې به ډېرې غواړي الله سبحانه وتعالی عاجزي وکړي چې ستا مرسته وکړي ځکه که الله ستا سره مرسته او ملګرتیا پرېښود نو بیا تاسو وکړي. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم الله وایي که زه ستاسو مرسته وکړم نو څوک په تاسو باندې زور ورکېدی نشي. وان یخذلکم او که الله پرېښودی فمن ذا الذي ینصرکم من بعده نو بیا د الله نه علاوه څوک دی چې ستاسو سره به مرسته وکړي. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة يقينا تاسو لرا شتي بدوی کی تابعداري خسته پدغه کسانو کې ابراهيم عليه السلام دغه د عملګری. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر د پاره دغه چا چې امید لري د الله او د ورځې ورستنی. په دې نیکانو خلکو به هغه څوک رواني چې هغه الله سره د ملاقات امید او شوق لري او د آخرت په آخرت باندې ایمان او یقیني چې او زبر الله سبحانه وتعالى تودري. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد او څوک چې مخواړي نو یقینا الله به حاجت استایل شوی دی. ضرور بچا دې ګور به حاجت لري انسانانو ته حاجت نه لري خو انسانان بیا هم دغه حمدونه او ثناګانې وایي. د دلیل د الله سبحانه وتعالی په عظمت باندې او دغه په لویوالي باندې چې ګوره خاصه پای وګورئ زما هیڅ چا ته ضرورت نشته خو بیا هم د مخلوقات الله ته زاري کوي او جزي کوي یا الله که ته موږ ته ضرورت نه لري خو موږ تا ته ضرورت لرو. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. امید دی چې الله به وګرځي په منځ تاسو کې او په منځ دا کسانو کې چې دشمنی کوي تاسو ورسره د دوی نه دوستانه. ګوردی چې الله سبحانه وتعالی زیری ورکوي چې د کومو کافرانو سره چې تاسو دشمنی ساتئ د الله لپاره یو ورځ به داسې راشي چې تاسو به د دوی سره محبت کوئ. ولې به محبت کوئ؟ ایمان د لاسه دینه دا فایده هم راووته چې مؤمن د الله د دین سره تاویږي راتاویږي. اوله کې دا سړی کافر دی نو د الله د دین دپاره ورسره د دشمني وه همدغه کافر مسلمان شو مغه انسان دی اوس ورسره سم محبت دی ځان ولم د هغه دپاره قرباني د څه د لاسه د الله د دین د لاسه. د صحابه کرام چې دي مکه کې چې کوم مسلمانان شي مخکې سو مشرکان مکه مشرکان وګ سبحان الله هم دغه کسان چې کله مسلمانان شو نو د هغوی سره محبت د دین او د ایمان یو نښه وګرځېده. یعنې دا کسان مخکې سو مخکې کافران د مسلمان منهج دی چې دی به د الله د دین سره تاویږي راتاویږي. الله ورته وایي پیغمبر ورته وایي د ده سره دوستي کوه به د سره دوستي هم دغه کس مبارک ورته الله او د الله پیغمبر وایي چې نه په دې حال کې به سره دشمني کوي نو دغه انسان سره به دشمني. ګوره الله دې دین جدای او خونی ګوره یو بچی به ستانه پیدای ستا وینه وي
تا به ځان ستړی کړی بې دینه به ستا به سره نه لګي ولې ورسره نه لګي ستا د الله سبحانه وتعالی لپاره اگر که ستا بچی دغه ته وګوره کنه دا ابراهیم علیه السلام ته وګوره پلار څومره نږدې انسان ته پلار ته ښه څه په وګوره زما ستا خبره ختمه ده څه د لاسه الله د دین د لاسه نوح علیه السلام خپل زوی ته لوط علیه السلام نوح علیه السلام د هغوی بیبیانو ته وګوره اگر که ډېرې نږدې دي په رشته کې والله قدیر او الله قادر دی دې خبرې ته اشاره ده چې اگر که دا خبره داسې ګرانه ده چې کافران به مسلمانان شي الله وایي ګرانه ده خو د الله به مخکې ګران څه نشته الله قادر دی همدغه کافرانو له به توفیق ورکړي او هغه په اسلام کې راننوځي والله غفور رحیم او الله بخونکې مهربان دی د ابوبکر صدیق رضی زوی عبدالرحمن د بدر په غزا کې د عبدالرحمن چې د مشرکانو سره او پلاری د رسول الله سره نو بیا یو وخت کې د پلار ته وی اسې پلار وی د بدر غزا چې وا جنگ چې هغه یو ما به کوشش کو چې ستانه لار بدله کوم چې دې څنګه پلار باندې گزارونه کینې ما تاسو سره ښه کول ناغه ته وی ما کوشش کو چې د وکړه مال مخې راځي چې موږ دې دوه ټوکړې کوم دې ته وګوره الله سبحانه وتعالی لپاره دوستی او دشمنی کې ته زما زوی می کې ته زما روري کې زما پلاری چې الله سره دې نه لګي زما سره نه لګي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نمن کی تاسو لره الله دا کسانو نه چې جنگي نه دی کړي تاسو سره په دین کې ولم يخرجوكم من دياركم او نه وستلی تاسو د کور تاسو نه تبروهم وتقسطوا اليهم چې احسان کوي تاسو دا غوي سره او انصاف کوي دا غوي سره الله تاسو د دې خبرې نه منع کوي چې تاسو به احسان نه کوئ انصاف نه کوئ د دې قسمه کافرانو سره کوم چې تاسو سره په دین کې جنگ نه کړي او تاسو د خپل کورونو نه ویستي نه دین د واضح شو چې کافران په دوه قسمه دي یو کافر چې هغه حربي کافر ویل کی مسلمانانو سره جنگ کوي لګي دغه مسله جدا یو کافر دی چې مسلمانانو سره جنگ نه کوي یا خو خپل ملک اوسي مسلمانان د سره چیړي نه یا د مسلمانانو په ملک اوسي د معاهده لاندې یا ټیکس ورکړي مسلمانانو سره په دې خبر باندې صلح کړي چې زه بدلته اوسېږم نو بیا درته وایي ګوره رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم کس ذمي کافر وجني چې هغه معاهده کړي یا هغه ټیکس ورکړي د دې سره غدر کوي ګوره کافر دی خو چې غدر دی وسره وکړو او د دې ټیکس باوجود او د معاهده باوجود د ملکو رسول صلی الله علیه وسلم دا نه دی ویلي چې جنت ته بنځي وي د جنت خوشبو به پینه لګي د جنت خوشبو به پینه لګي لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا الله وی دې سنه چې قوم سره په دښمنۍ کې ګوره عدل او انصاف پرې دی ګوره یو سړی راولګي د کافرانو سره په جنگ کې کافر او مسلمانانو جنگ دی او په دې کې یو زنانه وجره چې هغه د کافرانو سره غلي او پخلې کو یا دغه یو بوډا سپینګری مړکو یا دغه یو مولا پیر هغه مړکو مرداري کو ماشاءالله سم کاری وکړه دا خو ګړي ختمې کو موږ لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا د حد خو بنو لیکن شریعت ته ویلي چې زنانه بنو وجري شریعت ته ویلي مشومان بنو وجري شریعت ته ویلي بوډاګان بنو وجري شریعت ته ویلي دغه پیران او مولیان بنو وجري ته څنګه حد نه وړي زموږ د دین سور خوګ دین دي غلطي چې بچا کیدا هغه ته ویلي دي چې وتا کې سره غلطي ده انصاف عدل دا به کافر سره مکه رسول سم په سیګورډيري فیصله راغلي ځکه تفصیل نه زما ته الحمدلله په دې ځکه یو پنځه شپږ واقعیت دماغ کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم په فیصله راغلي یو طرف ته يهودي بل طرف ته مسلمان دي رسول سم د يهودي باغ کې فیصله کړي یو طرف ته نصراني بل طرف ته مسلمان دي رسول فیصله وکړي یو طرف ته مشرک ته بل طرف ته مسلمان دي رسول فیصله کړي چې زموږ د دین د عدل او انصاف ول دین دی ان الله يحب المقسطين یقینا الله من کید انصاف کوونکو سره د دین د ثابت شو د دې آیت نه چې کوم کافر تاسو سره جنگ او دښمنی نه کوي نه دغه سره تعلقات دي ساته مثال کې تجارت کول
او دا غسر احسان کو تاسو خو کی ته بدل کې یو سره احسان کولای شي دا غسر انصاف کول دا د کافرانو سره مرګرتیا ګورې نه ده اوس یو کافر دی الله نه مني خو مسلمانان نه تنګي ها نه د سره به منګه رابطه ساتلې شو لکه رسول هم د يهودو سره تجارت کړي کني ده کړي خود دې دا مطلب نشو چې د سره په ځړ کې محبت د سره محبت جدا شي دی او په ظاهر کې تعلقات ساتل دا جدا شي إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين يقينا من كيتا سلر الله دا كساننا چی جنگ كيتا سسر بدن كي واخرجوكم من دياركم او باستا سلر دكورن استاسنا وظاهروا على اخراجكم او مرستكي استاسو بوستوباني ان تولوهم لدين جدا سو دوستیو کئی د دوی سره د دې قسم کافرانو الله تاسو منع کوي چې د دوی سره دوستی نه ساتي کم چې تاسو سره جنگ کوي دین دلاس او تاسو د کورونو وباسي یا کم خلک چې تاسو سره جنگ کوي دا غوي سره مرسته کوي ومن يتولهم او چاچی دوستی وکړه د دوی سره فاولئک هم الظالمون نو دغه کسانو دوی ظالمان دي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات كلا چراشي تاسو تا مؤمن خزي هجرت كونكي صلح حدیبیه واقعه د مخکې درسونو کې بیان کړو سهيل بن عمرو د رسول سره شرطونه لیکل کنه یو شرط بګیداری کړو لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك رددته إلينا وخليت بيننا وبينه رسول سره یو شرط داولیکو کبتاب دي سوق درای ها زمنګنا یعنی مسلمان شو ستا دین ته دروړو نه ته بسکه واپس ورا لېږي او زمنګو دغه د منځ ما خواکیږي به زموږ مرزي چې دغه سره سکو صحیح بخاری کې د روایت هم دغه صحیح بخاری کې روایت دغه الفاظ دي لا ياتينك منا رجل کزمنګ نه وسړې درغه سبحان الله او په خپل باندې سړې ټکې راغی نو په دې موحد کې رجل ټکې ولي کړی نو زنانه به کې نه راځي هغه د زنانه مثلا نه وایي نو دې چې اوس دا خبره بعض زنانه رالی مدینه ته د کافرانو نو څه کسانو چې موږ موعده کړو خبر رسول صلی الله علیه وسلم موږ زنانو ذکر نه کړو غره موږ بخپل شرطونه باندې مضبوط ولاړ خو په شرط کې لیکل شوی له بسره سړی زنانو تذکر به کې نشته ندی چې الله د آیت نازل ای ایمان والو کچرته زنانه راشي په تاسو به مؤمنی خزي هجرت کی فامتحنوهن نو امتحان کوي بدوی باندې امتحان سو کې حقیقت معلوم کوي چې آی پرشته دوی د ایمان در سره لري کنه د خاون نه تنګ شي یا نورې سم مسلې وته دي ظاهري حالاتونه معلوم کی الله اعلم بإيمانهم الله خپو دې په ایمان دا وی باندې ها الله وی چې په دې نه مکلف کوم چې زړه ولا وسیلې د زړه ایمان چاته معلوم دی الله سبحانه وتعالى معلوم دی خدای سو دې ظاهره کې تاسو کې معلومات کوي چې رسد له سره غریا فإن علمتمون مؤمنات نو کچرته پته ولګی دا تاسو دا چې دوی مؤمن دي فلا ترجعوهن إلى الكفار نو می واپس کوي کافرانو ته ولي لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم نديد زنانا حلال دا غوي د پاره او ندوي حلال دي د زنانو د پاره نه د مسلمانانو زنانا د کافرانو د پاره حلال دي او نه کافرانو د دوی د پاره حلال دي او دغه شان مسلمان سره د دې لپاره مشرک خزه حلال نه او نه د مشرک خزه لپاره مسلمان سره حلال نه الا اهل کتاب دا مسلمان مخکې تفصیلا ذکر کړي چې دې کله اجازه ورکړي په شرط د دې چې د زنانه د زنا نه پاکي هم علماء دا خبره بیان کړي ده چې غوړه دره چې انسان د يهودي او د نصراني سره واده نه کوي ځکه چې دغه اثرې به بچو باندې او اکثر اثرو کې بچا باندې په سړی باندې
مسلمانانی بی دین بی اثر کین نو غوره دا اگر که جایز دی غوره دا چې انسان د اهل کتابو د زنانو نم ځان لري ساتي او کنه دوی جو سره واده کوم خاص کر مسلمانوں میں او په دعوت کې شوق نه به هیڅ خبره نه وی الله مخکوي واتوهم ما انفقوا او ورکی دی کافرانو ته غمال چې خرج کړي دی په دوی باندې کافری زنانه مسلمانانی شي زمون خواله راړي نه دي کافرانو ګره دا حق شتي ګره سورخ کولې دین دی زمونږ چې دوی کوم خرچه کړي د بده زنانو او وی غوښته چې زمونږ پیسې مونږه راکې نو دا بول ورکې کنه ورکې دا بول ورکې ولا جناح عليكم ان تنكحوهم او ګنا نشتی بدا سو باندې چې تاسو نکاح کوي دغه زنانو سره اذا اتيتمون اجورهم کله چې تاسو ورکې دوی ته مہرونه د دوی مہر ورکې مہر د زنانه حق ته ګوره کم سړی چې په مہر ورکول کې دوکې دړه کې په دې باندې ما تفصیل کړی د نکاح او د واده مسائل ما بیان کړي پای کې ما په دې مسله باندې تفصیل کړی چې باز کې ځان حیله کوي دوکې ورکې زنانو نه صحیح دي دنیا کې خو به د خلاص شي خو په آخرت کې ګوره د زنانه حق دی د رب العالمین په مخ کې به نه غواړي الا دا چې هغه خپل رضا باندې ماف کړي ولا تمسكوا بعصم الكوافر او مساتين كون د کافر خذو کته سرم کافر زنانه نو سې کوي پری دی آزاد کوي چیزي ذکر د آیت نازل شو ابو بکر صدیق عمر بن خطاب او دي نور صحابه کرام ډیر صحابه کرام چې هغه زنانه سوي مشرکان سو مکه کې پاتې شي نو بس هغه زنانه پری خو چې الله چې مشرک زنانه بدن سره نه ساتي واسألوا ما انفقتم او غواړي غمالونه چې خرج کړی دي تاسو وليسألوا ما انفقوا او دي غواړي د کافرانو غمالونه چې هغه خرج کړی دي تاسو غوښتئ شي شرور د زنانه تاسو سره ده د مخکې زما په نکاح کې په دې باندې ما دوه خرچه کړې مال زما پیسې راکې ته غوښتئ شي او غوي خپل حق وختي شي ذلكم حكم الله دا فیصله دا يحكم بينكم فیصله کوي په منستاسو کې والله عليم حكيم او الله په حکمت والده وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار او کچر د پاتې شي تاسو نه سمال د بیبيانو تاسو نه کافرانو یو سړی دی خزه کافر و پری خو ده او مال څه شو پاتې شو هغه اوس مال نه ورکي نو اوس بس کی فعاقبتم بیا نمبر راشي تاسو نمبر څنګه راشي لکه jihad وموک پاره کې تاسو ته مال غنیمت ملاو شو فأنتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا نور كيا كسانو تا چې تلي دي خزيدا غوي بشان داغي چې غوي خرج کړی دي پوښي به باندې دته به خرچه رقم جنې ملو شي مال غنیمت نه وته ملو شي او دویمه طریقې بلده هغه دي یو زنانه مسلمانه شو راله مسلمانو خواته کافرانو خپل حق غواړي او الته د مسلمان دی دغه خزه پاتې شو د کافرانو سره د کافرانو حق ور کافر ول حق نه ورکي چې موږ مال نه ورکو نو بس دغه په بدله کې بسو شي د دې حق نه ورکړي کی کما خرچه چې به مسلمان به کافر باندې شي او چې اوس مسلمان شي دا مال به کافرانو ته ملوي نو ملوي چې الته غوي مال نه ورکي نو د دوه طریقې شوي واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون او ویریږي دا غلنه چې تاسو باغ باندې مال لرونکي ودلته فائدې لپاره به مسله ذکر کو یو زنانه مسلمانه شو او خاوني سره کافر دي دیو ته انتظار کو چې دا خاون بیا راشي او کې دي چې مسلمان شي ایورز دي شو چې هغه مسلمان شو را اوس ونی نکاح کوي کنه وکي په دې مسله کې د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت ته امام ترمذی رحمه الله روایت راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لور چې زینب د ابو العاص بن ربيع خزو کنه ابو العاص بن ربيع د مشرک نو زینب د رسول سم لور ده په خپل پلار ایمان راوړي خاوني سي دي مشرک
عبد الله بن عباس رنموي چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل لور واپس کړی و ابو العاص ته بعد 6 سنين سو کاله بعد شپږ کاله بعد بالنکاح الاول ولم يحدث نکاحا باقي زور نکاح ته واپس کړو نوی نکاح نه وکړي. دا د فائدې لپاره دا خبره ده ساتي چې کدا سړی مسلمان شو بیا واپس کیږي د خزیته او د بل خاون سره نکاح نه کړی نه بیا په زور نکاح کې واپس کېږي. یا ایها النبی اے پیغمبر اذا جاءك المؤمنات يبايعنك کله جراشی تا مؤمن خزی بیعت کوي تا سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سړو سره بیعتونه کړي زنانو سره هم کړي خو زنانو سره بیعت په وینا سره کو په خله به وي لاس په کینو حالکه د بیعت طریقه در چې لاس به پلاس کی بیعت کې یو د شرط ته چې لاس به بسې پلاس باندې یا لاس به د نائب پلاس باندې ازم په ملک غو د صادر او سلسله لیدل وکړه یو ګد صادر چولې هغه ته بل صادر چولې هغه ته بل صادر چولې د سلسله هغه ټول نیولې شي او بیعتونه روان دا غیر شرعي طریقه ده. دلته به دا فائدې ذکر کو په اختصار سره کې دا وګړه مسله دا کم بیعتونه چې صوفیه کوي وي موږ د پلاني سره بیعت کړ پلاني سره بیعت کړ دا په شریعت کې نشته وي. بیعتونه په شریعت کې دوه دي یو د باچا سره او یو د مجاهدینو د امیر سره فقط د دین علاوه بل بیعت په شریعت کې د نشته. ورسول سم کړي ورسول کړي الله تو ویل تو سره په بیعت کې ها په دې کې نقصان سره یو کس د خپل پیر سره بیعت وکړو دا موږ لیدلی د پیر سره بیعت پسې وکړو چې زب موز نه پرېدم دا خبره خو خوري خبره خو ګوره د چې څومره بیا د منځونه کوي کنه نه د پزړه کې د چا یره ده د پیر یره ده الله یره نشته زموږ د پر خدای بیعت کافی دی کنه ایاک نعبد و ایاک نستعين کافی نه بس موږ الله سره لوس کړي ته کافی دی کنه دې د بکس ضرورت چې پیر سره بیعتونه کوم چې زما چې نه شي تماشې نه کوم او زما دا صحیح ده دا خبره خو الله ته کړی الله پیغمبروم کړی دا وې دا ومنه خبره ختم شو نه د بیعتونه چې نن سبا چلیږي زموږ په ملکونو کې خاص کری صوفیو سره نه د بیعتونه کاغه بریلیانی کې کو دیوبندیانی کې کو هر څوک کې د دې په شریعت کې هیڅ اصل نشته دا ټول چلی جوړ کړی زما استاد مال وهلو ته بس نور په شریعت کې دغه دوه بیعتونه چې دغه تفصیل یغه ته اشاره مونږ وکړه الله خپل پیغمبر ته کې چې د زنانه راشي عائشہ رضی الله عنها رسول سم چرته دغه لاس د زنانه د لاس سره نه لګیدل. امیمه رضی الله عنها وی امیمه بنت رقیه امام ترمذی دا روایت راوړه وی موږ پر رسول سم په سیرالو زنانو ټولګه بیعت ته پر راغلو نو په دې خبره موږ بیعت کو بدیو خبرې ذکر کړي بیا ته ما وی چې رسول الله ته موږ سره مصافحه نه کړې کوم سره لاس نه ویلای څنګه چې سړو سره ملای رسول الله وی چې ان لا اصافح النساء خص الله سره پر دوه خص چې ګور پیغمبر سره پر دوه ځان سره لاس نه ملای نو بل څوک به دې چې راغه د پر جایز دی. الله یا پیغمبر کچته راشي تاسو مؤمن خزي يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا بیعت کی تاسو په دې خبره چې دوی به شریک نه جوړي د الله سره څه شي ولا يسرقن او نبغلا کوي ولا يزنين او نبزنا کوي ولا يقتلن اولادهن او نبوجني بچي خپل نیو ظاهره وجلی یو دغه وجلی د حمل چې گزاري د حمل چې گزاري کنه دم ګره وجلی د ماشوم وجلی ما پرونی ویډیو کته په پنډي کې پنجاب کې پنډي کې یو سپیر روان د بخله کې ماشوم راغسته سره دا ماشوم چې ته زنا په طریقه پیدا شي نجبه څنګه پیدا شي هغه ډرام ته گزار کړي هغه مسپیزن سره د ماشوم خله کې نه روان دي کته او قتل ناروا کار حمل غرزول دم د بچو وجلی ولا ياتين ببهتان او نبرات للكي ببهتان سرا يفترينه بين ايديهن وارجلهن چې جوړي په ما بین د لاسونو کې او په ما بین د خپو کې. نو دې دوه مطلب دی. یو مطلب دا دی چې یعنی بهتان باندې جوړ مطلب دا چې د دروغ نسبت به د بچو خاون ته نه کوي. دا بچي په کوم ځای کې جوړیږي هو دوه لاسونو دوه خپو په منځ کې کنه خېټه نه بدی کې با
د زنا د لاسه چې زنا وکړي ولیعوذ بالله نه بیا به د ماشوم نسبت خپل خاوند ته نه به کوي د خاوند به دوکه نه ورکوي زنا نه به لرې ساتي دا به ټول دنده راځي دیو معنی بعض علما دا ذکر کوي چې الله په قرآن کې په سورۃ نور کې دا خبره کړې چې کم خلک بهتانونه په خلکو لګي د قیامت پر ورځ به د هغوی لاسونه او د هغوی خپې په هغوی باندې ګواهي ورکوي نو دې ځکه مطلب دا شو چې الله وایي چې بهتان به نه تړي هغه هر بهتان حال دا چې بین ایدیهن و ارجلهن د لاسونو او د خپو په مخ کې دوی بهتان جوړي مطلب دا چې دغه خپې او لاسونو په قیامت په ورځ ګواهي ورکوي دواړه خبرې به کې دننه راتلی شي ولا يعصينك في معروف او نافرمانی بن کوي ستا په نیکۍ کې ټول دین پکې دننه راغی په دې جمله کې فبايعهم نبعتك د دوی سره واستغفر لهم الله او بخانه غواړه دوی لره د الله نه ان الله غفور رحيم یقینا الله بخون کې رحم کون کې يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تتولوا قوما غضب الله عليهم دوستی مکوی دا قوم سره چې غضب کړي دی الله باوی باندې رسول دی يهود دي د سورۃ په اول کې الله عام خبره کړو مشرکین ټول بګراوي او دې خبره ختمه په يهودو کړه چې يهودو سره دوستی نه ساتي قد يئسوا من الآخرة يقينا دوی نا امید دی د آخرتنا كما يئس الكفار من أصحاب القبور لکه څنګه چې نا امید دی کافران در پورته کېدو د قبرونو والونا مطلب دا شو چې د يهود چې دوی د آخرت ته قیام نه او دراتلو نه امید دي و چې آخرت باندې راځي لکه څنګه چې نور کافران مشرکان د قبرونو ولا د آخرت نه سدي منکر دي د دې يهودو کې مشتي چې هغه د آخرت نه منکر دي